د قربانۍ ورځې د محترم ورونو څاروی سړی اخلي نو زه څه وګورم څاروی څنګه معلوم کړو. ګوره نبي علیه السلام وایي چې ته کله په څاروي باندې اضحیه قرباني کوې نو د بغړ څاروي کې هم مثنه چې ورته وایي دوه غاښۍ، په اوښ کې هم په ګډو کې هم دا دوه غاښۍ، جزعام چلیږي په ګډو بزو کې جزعام شته، یو کالن چې ورته وایي، او په غټو کې مثال که غوا اخلي اوښ اخلي نو دوه غاښۍ. دوه غاښۍ څنګه مثال دا لنډې دوه غاښونه چې وګوري محترم ورونو د غټو څاروو مثال د غوا په 3م کال کې چې کله شروع شي، د اوښانو په 5م کال کې چې شروع شي، د ګډو په 2م کال کې دا لنډې غاښونه موږ ګورو ښکاري تاسو په دې ویډیو کې مخکاري. دې غاښونو کې دوه غاښونه اول کې داسې کېږي چې داسې نیغ راوځي چې کله راوتل دې ته دوه غاښۍ وایي، دې نه څلورم جوړېږي، څلورم بیا داسې غټ راوخېږي. خو اوایلو کې دا دوه دانې نو ته چې کله څاروی اخلي، غوا اخلي، مثال اوښ اخلي، ګډان اخلي، لنډې به یې وګوري چې آیا دا دوه غاښونه یې راوتلي که نه. که لنډې غاښونه ټول یو شان دي او تا ته وایي چې نه دا دوه غاښۍ دی او فلانی دی، نه هغه به نه اخلي. او بعضې وخت کې داسې هم کې ګوره چې ډېر وخت پې تېر